بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیریه بنسټ قدرمن اورېدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات درته وایم. درنو ملګرو، یو ځل بیا د هغه ورور خواته راغلو، کوم ورور ته چې څو ورځې مخکې موږ راغلي وو. تاسو یې ویډیو وکته، تاسې به د دې د حال نه خبر شوي یاست. دغه ورور چې دی د ګردو تکلیف لري، دواړه ګردې ختمې دي. ګردې ورته یوه ګرده ورته خپلې مور او بله ګرده ورته خپل ورور منلې وه. 4.5 لک روپۍ دلته په افغانستان کې په هرات ولایت کې یوازې په اپریشن باندې راځي چې دغه ګردې ورته تبدیل شي، او 13 لک روپۍ ورته په پاکستان کې ویلې وې کلدارې. نو موږ غږ وکړو په ویډیو کې په ټولو شتمنو ورونو باندې. د بل چا خو معلومات راته ونه شو. یو ورور 10,000 روپۍ په زکات کې د دې ورور دپاره راولېږلې چې د دې دپاره باید د دې اپریشن وشي، او د چا چې څومره وس وي د هغې ورور 10,000 روپۍ وسو، او د 15,000 افغانیو واده چې د هغه د عطا خیریه بنسټ لخوا هم شوې وه. نو خدای دې وکړي چې دغه روپۍ دې ورور ته زر تر زر راټولې شي، ځکه د دې حالت خراب دی. دا اوس موږ دا د کور ته ورته راغلو، بهر راوتی نه شو، او چې یو 2 قدمه یې هم ایښي وو، نو په دې باندې د دغه کور غړو اوبه واړولې، ذوب شو. نو سخت مشکل کې دی قدرمندو دوستانو. باور وکړئ غټ ثوابونه او اجرونه به مو وشي که دې ته مو د خپلو شتمنیو نه لږه برخه روپۍ هم وویستې. دا دومره ډېرې روپۍ نه دي، 4.5 لک افغانۍ به ټولې 12-14 لکه کلدارې کېږي. د څو ورونو مرسته باندې کولی شو چې دغه ورور راپاڅوو، په خپلو پښو یې ودروو، او په مونځ او دس کې به درته دعاګانې کوي. نو دغه 10,000 کلدارې چې دي، کوم ورور چې دا کړی وي، د هغه د زکات روپۍ وی الله ربالعزت ورته ډېرې نیکې بدلې ورکړي. هغه خپل نیت وکړه، د هغه نیت یې الله ربالعزت قبول کړي. نو دا دې ورور ته لاس په لاس ورکوم، او تاسو ټولو ورونو نه غوښتنه کوم چې د دې دپاره نورې مرستې هم راسره وکړئ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10,000 کلدارې. دا یو ورور د زکات روپۍ راولېږلې، بس هغې ورور ته ډېر بس الله دې اجرونه ورکړه، الله یو سره ډېرې مرستې وکړه، څوک موږ سره مرسته کړه، الله دې بدلې ورکړه ډېرې دي، الله دا اجرونه ورکړه. چا چې څه وسه کوي موږ سره مرسته وکړه، او الله دې اجرونه ورکړه، ځکه چې زموږ حالات خراب دی، باید چې موږ سره مرسته وشي. قدرمنو دوستانو، په اخر کې یو ځل بیا هم په تاسې غږ کوم چې د دې ورور حالت بیخي خراب دی، او دغه ورور چې دی بیخي 2 قدمه هم تلی نه شي. ځکه تاسې فکر وکړئ د چا چې یو ګرده خرابه وي، هغه ته څومره مشکل وي. نو د دې دواړه ګردې په حساب کې نشته، ځکه دواړه ګردې ختمې دي. نو د ګردو واده ورته هم شوې ده، او فقط د اپریشن روپۍ دي. نو که په دغه برخه کې مو مرستې وکړئ، الله ربالعزت په تاسې ته د هغې صدقې ډېرې ډېرې بدلې درکړه. ډېره زیاته مننه.